توحید بالحاکمیت هغه دې ته لګي چې د الله په اسمه باندې د الله عزوجل قانون اساسي قانون قران او سنت فیصله چکیږي په قران او سنت. کله چې غلط لا وکړه لاس ته کټ کا، چې کله زانی زنا وکړه حد په جاری کا، چې کله سړی قتل کې قصاص په وکا، چې کله سړی شراب وکړه حد په جاری کا، چې نور اعمال وکړه تعزیرات ورته ورکا. دې ته ویل کېږي توحید بالحاکمیت. دې کوشش مونږ نه کوو. زمکه اسمنه د الله دي، قانون باید الله ومنل شي. امام ابن قیم رحمه الله فرمایي وې د دې مثال په واقع نفس الامر کې د سره لکه تو خوراک اوس کا کوي دی او چا او بعد دغه نه به خدمت کوي بل چاره پر سم خیل مالک بل خپشي کې زیاته ډیر انتهي بدن الله راکې، د تنفس پروګرام الله برابر کې، د ودونو پروګرام الله رته برابر کې، د بچو پروګرام الله برابر کې، د عقیدې پروګرام الله برابر کې، د کور پروګرام الله برابر کې، استعداد الله ته درکې، توحید الله درکې. او به تو ورسي بل چا قانون داخلي د الله په ځمکه باندې هغه پیس کوي، د غیر لپاره کوشش کوي، د غیر لپاره قلو باسي، د غیر لپاره جهد کوي. دې ته ویل کېږي ناشکری د رب العالمین د نعمت. من توحید په حاکمیت سره پیژنو چې توحید په حاکمیت سمانه بس ګیره مې پر خودلې چار کونجه جامې مې کړي قبر له سجده نه کوم، ګیره مې پر خودلې پټګې مې والي د پیر صاحب دربار کې اغله رکوع سجده نه کوم، شکر وباسه چې نه کوي. لیکن توحید په حاکمیت په تشریع د الله په ځمکه باندې رب العالمین قانون غیر پر څومره ته وفاداری، څومره د جهاد وکي، څومره د غیر پر فکرمن شولي، څومره د غیر پر شپې رب العالمین له شړا وکړه، څومره د ملګرو سره راځم کړي په غیر سوچ وکي. اصحاب کهف وکسان دي هغه په سوچ باندې چې مشوا چې دا ټول شی رب العالمین پیدا کړی په کار دا چې بندګیرم دا وشي. الله عزوجل په حق سوچ باندې دومره نتیجه مرتب کړه چې اغلی حکومتونه ورسره دلته شو، هغه سره واوته ختم شول.